بل کوم ویښته دي چې شریعت وی پرېږدئ؟ روزي بارک الله فیک. روزونه ویښته اخیسته حرام دي، د نارینو دپاره هم زنانو دپاره هم. او د ږیره پرېښودل زنانو دپاره هم دي، نارینه دپاره دي. او که د زنانه ږیره راوخیږي لرې کولی شي که نه شي؟ لرې کولی شي. یا د زنانه په نینګي ویښته راوخیږي یا برېت راوخیږي، دا به یې لرې کوي، صرف د روزو ویښته به نه لرې کوي. د دې نه منع راغلې ده. الله زمونږ خلک پکې را دا وایي وایي د کومې ښځې چې ږیره راوخیږي دا زبرګی. نو زه خو بیا دا وایم بې ادبي دې مه پوهېږي چې دا ږیره یې راوخته دا زبرګه ده، دا چې ږیره یې لرې کړې ده په دې سړو کې داسې شی دی. خو یو زبرګی شو ځکه چې ښځه ده ږیره یې راوخته، خو چې دا سړی دی او ږیره یې شتې ولرې کړې ده دې پکې څه شی دی؟ دا به زبرګ دی که نو دا د پلانې ږیرې راختلې ده وایي زبرګه ده. ښه علامات د دې د څه دي چې دا زبرګه ده وایي ږیره ده. نو داسې پالتو خبره ده، هېڅ ځای کې شریعت کې دا نه راغلی چې زبرګې ښځې ږیره راخیږي. دا خو چې کله ښځه بوډۍ شي ډېره نو د دې هغه د زنانو هغه کوم صفات چې هغه د دې نه ورکېږي ورو ورو. نو یو دا کار وشي چې د دې په دې مخ باندې ویښته راوخیږي، برېت یې راوخیږي، نو دا لرې کولی شي. دغه شان زنانه د سر ویښته د هغه حده پورې لرې کولی شي، واړه کولی شي چې د سړو په شان نه شي. دا مې وفایده. لکه بعض جاهلان دا وایي چې زنانه بلکل د سر ویښته نه شي واړه کولی. نه، واړه کولی شي زنانه ویښته، د سر ویښته واړه کولی شي، خو دې حده پورې چې د هلکانو په شان نه شي، یعنې چې دې کې او په هلک کې فرق کیدی شي.